ننګرهار والي شاه محمود میخیل د افغانیو د ډولو ځانګړي کمیسیون سره په ناسته کې وویل چې سبا په ټول ننګرهار کې یوازې افغانۍ د چلن وړ ده او سرغړونکو سره د قانون له مخې جدي چلن کیږي. نوموړي ویل هغه سوداګر، هټیوال، موټر چلوونکي او نور چې د افغانیو چلن پر وړاندې سرغړونه وکړي د لومړي ځل لپاره به د یوې ورځې لپاره کاروبار ودرول شي او په ضمانت به پرېښودل شي. که دوهم ځل سرغړونه وشي نو 3 ورځو پورې به مجازات شي. که درېیم ځل سرغړونه ولیدل شي نو 15 ورځو پورې به کاروبار ودرول شي او په 4م ځل به ترې د هټۍ او کار جواز واخیستل شي. هغه زیاته کړه که اخیستونکي او پلورونکي عملاً د کالدارو اخیستو پر مهال ونیول شي، هټۍ تړل کیږي او مشتری به اړوند سیمه کې پولیسو له لوري تر ضمانت اخیستو پورې 2 ساعته کېنول شي. دی وایي که دولتي مامور د افغانیو پر ځای د راکړې ورکړې پر مهال کالداري او یا نور بهرني اسعار وکاروي په لومړي ځل به ورته رسمي توصیه کیږي او په دوهم ځل ورڅخه د 3 ورځو معاش ګرځول کیږي او سرغړونې سوانو کې ثبت کیږي. که بالفرض څوک خلاف ورزي وکړي نو دې لپاره مختلفې د تخلف په صورت کې جزاګانې تعیین شوي دي چې که چیرې دکاندار او مشتری افغانۍ وانخلي او کلداري راکړه وکړي نو په هماغه ورځ باندې بیا دکان تړل کیږي او مشتری به هم د یو تعهد او ضمانت نه وروسته خوشي کیږي. که دویم ځل تخلف وشو 3 ورځې به دکانونه بندیږي او که څلورم دریم ځل باندې تخلف وشو نو 15 ورځې به وي او څلورم تخلف باندې به جواز د دکاندارانو کینسل کیږي. ننګرهار والي ویل چې د افغانیو چلن برخه کې صادر شوي قوانین جلال آباد ښار، ولسوالیو، تورخم ښارګوټي او ټولو سیمو لپاره یو ډول دي او هیڅوک نشي کولی چې په کومه سیمه کې ترې سرغړونه وکړي. هغه وایي د جلال آباد ښار په څیر ولسوالیو او تورخم ښارګوټي کې هم د افغانیو چلن ځانګړی کمیسیون جوړ شوی چې په ټولو به یو ډول قانون تطبیق کیږي. ښاروالي او ترانسپورت نرخنامې ترتیب کړي دي او هغه به د سهار نه په جلال آباد ښار کې او اتحادیو ته توزیع کوي او ټول نرخونه په افغانیو دي. د دې نه علاوه د ریکشو او ترانسپورت د لپاره هم لایحه ترتیب شوې ده، هغه به توزیع کیږي. اوسني نرخ یې همدا ده چې 1 افغانۍ د 2 کلدارو معادل ده. نو څومره چې افغانۍ زیات استعمال شي هماغومره د افغانیو ارزښت ښه کیږي. نو زما هیله د ننګرهار د ولسونو دا ده چې نورې کلدارې په کورونو کې مه ساتئ، ټولې کلدارې راوړئ، په صرافانو کې تبدیلي کوي او افغانۍ په خپلو کورونو کې وساتئ چې هم زمونږ ملي هویت تامین شي او له بله خوا زمونږ اقتصاد تقویه شي او افغانۍ خپل دایمي ارزښت پیدا کړي. د همداراز ویل چې وړې او غټې افغانۍ یو ډول ارزښت لري او هیڅوک نشي کولی چې ترمنځ یې توپیر وکړي. صرافان او بانکونه وړې او غټې افغانۍ به په یو قیمت اخلي، دې کې به تفاوت نه وي. دویمه دا ده چې وړې افغانۍ د افغانستان بانک په بازار کې توزیع کړي دي او کافي وړې افغانۍ په بانک کې شته ده. هر اتحادیه، اشخاص او خلک چې غواړي وړې افغانۍ ترلاسه کړي بانکونو ته مراجعه کولی شي، په خاصه توګه د افغانستان بانک ته او د صرافانو نه هم اخیستلی شي. یعنې په لویو، په غټو اسعارو کې او په وړو کې سره هیڅ فرق او تفاوت نشته. د ولایت مرستیال تمیم عارف مومن کمیسیون ته سپارښتنه وکړه ترڅو په ښار کې د خپلو استازو پر مټ هره ورځ د افغانیو بشپړ چلن په موخه نظارت وکړي او همداراز ښاریان کولی شي چې د اړتیا پر مهال ولایت مقام 160 شمیرې سره اړیکه ونیسي ترڅو کمیسیون خبر او اجرات ترسره کړي. نوموړي د اسنافو استازو ته لارښوونه وکړه چې اسناف وپوهوي ترڅو د اړتیا پر مهال له افغانستان بانک څخه وړې افغانۍ ترلاسه کړي. په دې ناسته کې د جلال آباد ښاروال روح الامین حسن د جوړو شوو نرخنامو او تطبیق په موخه معلومات وړاندې کړل او ډاډ یې څرګند کړ چې دا ځل به یې په جدیت سره تطبیق کړي. د کمیسیون غړو د نرخنامو تطبیق، د افغانیو کارولو په اړه د خلکو لیوالتیا او په اړوند یو شمېر نورو برخو کې معلومات وړاندې کړل. د افغانیو چلن ځانګړي کمیسیون په دې ناسته کې د امنیت امیر سلیم توتاخیل، ملي امنیت استازي، افغانستان بانک امیر، سوداګرو، اصنافو، د یو شمېر ادارو مسؤلینو او نورو ګډون کړی و.